په نن دور کې که موږ وګورو د علماو او د عام ولس په منځ کې ورځ تر ورځه فاصلې پیدا کېږي، یعنې هغه رنګې محبت د عوامو علماو سره نشته چې څنګه پکارو. د عوامو په دې د علماو چې کوم دی په دې عام ولس کې خلق مل کېدل نه کېدو وجه ده، یا د عوامو چې کوم دی هغه مینه نشته علماو سره، هغه قدر نشته، څه وجه کېدی شي؟ ما تاسو ته وختي خبره وکړله چې څومره د رسول الله مبارک د رڼا نه زمانه لرې کېږي او د دجال تیرو ته زمانه نږدې کېږي، نو لازما به دا اثرات راځي. یو خو دغه قدرتي پهلو دی. دویم دا دی چې نن سبا سوشل میډیا ښه شی دی، دا د تاسو اوس په کمندات لګیا یې، نو تاسو کوشش کوئ چې د علماو خبرې خلکو ته ورسي، د علماو کردار ورسي، د علماو د حالاتو نه خلک خبر شي، که نه؟ دارنګې بعضې دعوت پې چلیږي، بعضې د دین خبرې پې خلک رسوي، یا بعضې باطل خلک لګیا دي او په دې سوشل میډیا باندې د قادیانیت پرچار کوي، د نورو ګنده عقیدو پرچار کوي، ته به په دې لګیا مقابله به وکړي، یو ښه خبره ده. لیکن نن سبا سوشل میډیا ډېر غلطه طرف ته روانه ده. بربنډتوب، اوریانیت، آزاد ژوند، د انګریزانو د بار بلکونو د هلکانو جینکو هغه آزاد خیالي، زمونږ کشر ګل هغه څیز ډېر ګوري چې هغه ګوري، نو هغې په خپل زړه کې دا سوچ کوي چې زه د آزاد ژوند ولې تېر نه کړم، زه د بربنډ ژوند ولې تېر نه کړم، زما خور لور د بربنډ ژوند ولې تېر نه کړي، موږ د په نیکرو په جانګي کې ولې ونه ګرځو لکه دغه خلک چې ګرځي. اوس دا پابندی خو په ما مولا لګوي. ویم ورته مغرب چې ګورې مولا ستاسو دپاره د دې نوې تهذیب او د نوې رڼا رکاوټ دی، مدرسه ستاسو دپاره د نوې تهذیب او نوې رڼا رکاوټ دی. او دې محسوسه یم دا چې په جمعه کې تقریر اورم نو مولا وایي زنانه پرده کې جمعه کې تقریر اورم مولا وایي چې هلک او جنۍ د یو بل نه جدا وساتئ. دا پابندی په موږ ولې راځي؟ آزاد دی ولې نشم؟ دغه مغربي او مشرقي سوچ او په سوشل میډیا کې دغه څیزونه ګوري، لازمه خبره ده، لازمه خبره ده چې هغه به د علماو او د مدرسو په زړه کې قدر نه کوي، دشمني به کوي، موقع میلاویږي، مخالفت به هم کوي. ولې چې د دغې لغړ تهذیب، بربنډ تهذیب مقابله نن مدرسه کوي، نن مولا کوي، د دغې بېدینۍ مقابله نن مدرسه کوي، نن علما کوي، نن نیکان کوي. نو هغې دپاره لوی نن سبا چې څومره غم جوړ کړی دی، نو زه به دا ویم چې دا زموږ د سوشل میډیا جوړ کړی دی، ډېره زیاته ازادي فحاشي، او دا خو فطري تقاضا ده چې یو انسان ازادي غواړي، یو قوم غواړي په دغې طرف باندې دغه لغړ تهذیب او د بربنډ تهذیب دا غواړي خلک، نور د هغې د تباهۍ نه دا کشر کول خبر نه دی. نن چې کم مغرب او کم خلک د دې لغړ او بربنډ تهذیب د وجې په کم ټینشن کې پراته دي، ما د دغې ملکونو دورې کړې دي. په خدای یقین که زموږ دا کشر کول هغې نه خبر شو، توبې به بس. ما ته یو ځل یو لږ خبره کوله، خبره راله، نو داسې خوشطبعه غوندې انداز کې په یو مجلس کې ناست و د ښادی، ما ته مولانا صاحب ډېر ازادي ده که نه، خوندور ازادي ده. ما ورته بچې که دغه شی راشي په تا، نو تا ته خو به خوندور ازادي میلو شي، خو ګورې ما وې ستا خور ته او ستا لور او ښځې ته به هم دا خوندور ازادي میلاویږي. ته چې ازادي چا سره غواړې د چا خور لور ده که نه، نو هغه د هغې جینۍ رور، د هغې پلار، د هغې زوی به هم ازادي غواړي. ته چې ازادي غواړې ستا خور به هم غواړي. بس رنګ یې زیړ شو. ته خو دا وې چې ما ته به ازادي میلو شي، زه به خپل خواهشات په هره طریقه چې پوره کوم به، داسې به دې خور هم غواړي، لور به دې غواړي، مور به دې غواړي. نو خلک ته او بیا د دغې وطن صاحب زه تلیم په دې ملکونو ګرځېدلیم، جاپان ته تلیم، انډونیشیا ته تلیم، او دارنګې دا ازبکستان ته تلیم، دا بعضې نور ملکونه مې کتلي دي. په خدای چې د هغوی جینکۍ د دې ازادو له لاسه په کم پریشانۍ کې مبتلا دي. غټ غټ پنډونه مې لیدلي دي چې دا زنانه په شا ګرځئ او منډې وایي، غریبانانې ټرالۍ چلی او تبرونه وایي، ارې راکاږي، دیوالونه جوړوي، خښتې خولې ترې روانې. ما د یو بوډۍ نه تپوس وکړو، سهار به راله غریب تر ماښامه پورې په هوټل کې به خدمت کوو. دې غریبې به څه کوو، زه چې کوم هوټل کې په ازبکستان کې دی رم، بوډۍ ښځه وه، دی به سهار راله، نو د سهار وختي به یې لوښي وینځل، پېشمني به راله، بیا به یې ناشته تیاره کړه په یک سر د ټول هوټل والا له اگې مګې به وشولې، بیا د هغې نه پس چې به هغه ناشته وشوه، بیا به یې هغه لوښي ووینځل واپس، بیا به یې جارو واله،
دا هوټل به یې صفا کوو دا غریب او مازدیګره پورې ماښام ولګیا و نو ما ورته ویل ته څه کې ستا څوک نشته وی ولې نه مې خاوند شته وی یو نو مې کار نه کوي ولې نه کوي که نه زامن کوي که نه نو مې ته ولې کوې نو زه به څه خورم زه به څه خورم زما خاوند چې څه ګټي د هغه کېږي زما زوی چې څه ګټي د هغه کېږي د مینګور چې څه ګټي د هغه کېږي زه چې څه ګټم زه پکې سر ته نه رسم څه به خورم دا حالت دی د دې خلکو لیدي نه دي چې مونږ ورته قصه وکړه چې زمونږ خو یو کس لګیا دی ګټې او شلې خوري او په کور نو هغوی به حیران شو دا وایي د مونږ نه منو ما یې عجیبه خبر ټول شراب او د ناکارۍ کلبونو ته ځي او چې څه ګټې دي په هغې ځي یو د چې شرابو خوند څوک والي بیا خو نه صبرېږي مونږ چې څه ګټو ځو شراب وړو کلب له ځو هغه رانه غونډې لاړې شي تباه شو ښه د هغې نه علاوه جنسي تباه دي غرق دی جنسی کشر کوللتا په جنسیاتو کې تباه دي ځکه چې دا خلک څومره په بدعملو کې لګیا دي جنسي خواهشات نشي پوره کولی ښځې ته مطالبې کوي نشي پوره کولی ښځې ته طلاق علي ښځې ته ځي بلې خوښ شي په دی پرېږدي هغې ماحول نه خو دا خلک نه دی خبر او چې څومره د شریعت خلاف خلک خپل خواهشات جنسي استعمالوي شریعت په دایره کې دی به قابو چې شریعت نه بار شو دا ته به ایډز لګي دا ته به نورې بیمارۍ لګي تباه دي غرق دي هغوی خپل تپوسونه مې ترې کړي دي هغوی خپل هغه خپلې ښځې سره خپل جنسي خواهشات نشي پوره کولی نشو پوره کولی ولې بس موږ ته ډاکټر وایي تاسو غلط استعمال شوی دا څه ژوند خو نه دی زموږ کشر کول ته ووایه تباه دی غرق دی نو دا خو شریعت چې څه وایي الله او رسول چې څه وایي موږ مسلمانان یو باید چې موږ د الله او د رسول د قوانینو احترام او پابندي وکړو په دې کې خیر دی نو کشر کول که نن د علماو نه دا کشران او بچي لږ یو پوټۍ جدا دي دغې وجه ده او زه د خپلو علماو ته وایم او ستاسو د چینل په ذریعه م ورته وایم چې دا کشر کول دا زموږ ذخیره ده زموږ بچي دي زمونږ کشران دي مونږ له دا د ځان نه بیلول نه دي پکار دا ځان ته رانږدې کول پکار دا ښکلول پکار دا راته غاړه باسل پکار دا ځان ته رانږدې کول پکار که تا چې ما پسې کنځلم کوي بیا د موږ نه پوهېږي که نه نو ناپوهه خو به لړکی نه پوهې به زه علماو ته هم دا وایم ستاسو په توسط هم وایم چې تاسو مهرباني وکړئ دا کشر کول دي بچي دي ناپوهه دي خواهش چې په دماغ سور شي هغه بیا دماغ کار نه کوي دی بل طرف ته دا پوهې کې دې ته ترجمې شروع کړئ ماښام ماسخوتن دې ته درس حدیث شروع کړئ دا کېنوئ ځان ته دا بل ورکوئ دا سوچ په دې سوشل میډیا باندې دوی ته د دغه بیمارو د دې لغړ تهذیب او د دې بربنډتوب برایې بیان کړئ چې دا خلک ځان ته زه خپل بچي له نه خوښوم پردي له ولې خوښ کړم ځان له نه خوښوم پردي له دا زما بچي دي که نه زما د معاشرې بچي دي نو بس دا به زه ووایم چې د دې دغه وجوهات دي صحیح